درې لاند مهم او تازه خبرونه په دې هیله چې د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. اول خبر، ولسي جرګې حکومت ته ویلي چې 2 تابعیته وزیران مرالېږي، رایه نه ورکوو. ولسي جرګې ویلي هغه نومان وزیران چې 2 تابعیته ولري او ترڅنګ یې غیر مسلکي دي له دوی به د باور رایې په سترګو هم ونه ګوري. د ولسي جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې همداراز ویلي هغه نومان وزیران چې د باور رایې ترلاسه نه کړي بیا به حق نه لري چې د وزارت چارې مخته یوسي او حکومت دې نوي کسان ورمعرفي کړي. وکیلانو په ورته وخت کې اندېښنه ښودلې چې پاکستاني ځواکونه لسګونه کیلومتره مخته راغلي او حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د ولسي جرګې غړیو همداشان نن د هیواد د امنیتي وضعیت په تړاو د امنیتي سکتور مشران هم وربللي وو. دوم خبر دا چې ناپېژانده وسلوالو کابل کې د لوی څارنوالۍ 15 کارکوونکي ووژل. لوی څارنوالۍ وایي د بګرام توقیف خونې او عدلي مرکز 15 تنه کارکوونکي د ناپېژانده وسلوالو له لوري کابل کې وژل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي زیاته کړې چې د څارنوالۍ په کارکوونکو دغه برید نن سهار 8:30 بجې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې شوی دی. د ښاغلي رسولي په خبره د لوی څارنوالۍ دغه کارکوونکي د دندې په لور روان وو چې برید پرې شوی دی. او همدارنګه دریم خبر دا دی چې غلام خان بندر رسما پرانیستل شو. خوست ولایت کې د غلام خان بندر نن دوشنبه په رسمي ډول پرانیستل شو. مسؤلینو ویلي چې له دې لارې به ترانزیت هم ډیر ژر پیل شي. د هغوی په خبره هڅې روانې دي چې دې لارې کې نور مشکلات پیدا نشي او د تل لپاره 24 ساعته پرانیستي وي. بلخوا یو شمېر سوداګر هم غوښتنه کوي چې کلونه کېږي غلام خان بندر موقتي خلاصیږي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. مسؤلین وایي چې دوی موقتي دغه لاره نه غواړي بلکې د تل لپاره خلاصېدو په خاطر دي ورته هڅې وشي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.